ها موږ وایو انټرنیټ د انټرنیټ ویلو څخه لومړی راځو موږ واچو موږ کله انټرنیټ سره کنیکټ کیږو هغې لپاره کوم شیونه موږ ته پکار دی چې موږ ولولو څنګه کوو انټرنیټ سره کنیکټ کیدای شو انټرنیټ کنیکټ کیدو لپاره لومړی موږ سره موډیم پکار دی یعنې موډیم پکې ضرور دی دوم چې مثال ټلیفون لاین دا خپله چې دا ریکوایرمنټس دي ټلیفون تار به پکې وي یعنې اپریټنګ سیسټم پکې یعنې مطلب هر یو اپریټنګ سیسټم یعنې هر وینډوز چې وي پکې هغه تاسو استعمالولی شئ صحیح شو بل مثال ډول سره که تاسو وغواړئ چې انټرنیټ ورک ګروپ جوړ کړئ او سرور خو بیل دی ورک ګروپ څنګه ورک ګروپ سرور نه سرور بیل دی هغه بیا هغه کې ډېر زیات شیونه په کار کې اکټیو ډایرکټري ډي او ایزس او ایکسچینج او دا زیات شیونه په کارېږي خو تاسو صرف ورک ګروپ ښیم صحیح شو چې پکې مثال چې تاسو ورک ګروپ جوړوئ ورک ګروپ کې مثال خصوص سیسټم یې تاسو سره وي یو وي دوه وي درې وي څلور وي یعنې یو نه زیات چې څومره سیسټم تاسو سره وي مثال شل وي دېرش څلوېښت هر څومره چې وي که نه خو غواړئ خپل منځ کې تاسو څنګه کوئ ورک ګروپ جوړ کوئ خو دې ټول لپاره یو موډیم ضرور دی پکې باقي هر یو سیسټم کې NIC یعنې نیټورک کارډ یا انټرفیس کارډ ضرور دی پکې صحیح شو دا چې ولې دې ول څخه وروسته څنګه کولی تاسو بیا خپل ټول دغه کولی شئ دا سیسټم یې هغه ماین کمپیوټر کوم یو چې انټرنیټ سره کنیکټ دی هغه تاسو څنګه کولی شئ دا NIC په ذریعه باندې کنیکټ کړي سویچ مثال لګېدلی وي هغه لګېدلی وي نو یا هب دا کوم شی لګېدلی ټولو څنګه کنیکټ کړي دي هغه ماین کمپیوټر کوم یو چې انټرنیټ سره کنیکټ دی دې اجرا کولو لپاره څه موږ غواړو چې انټرنیټ سره کنیکټ شو ریکوایرمنټس تاسو ویل مثال تاسو ویل چې هغه موډیم پکار دی ورک ګروپ جوړوئ په ټولو سیسټمونو یو صرف یو موډیم پکار دی باقي ټولو کې NIC ضرور دی پکې صحیح شو دوم اپریټنګ سیسټم یا ټلیفون لاین ډېر ضرور دی پکې اوس تاسو غواړئ چې موږ مثال ډول سره انټرنیټ سره کنیکټ شو انټرنیټ سره کنیکټ کېدو څخه لومړی موږ څنګه کوو ډایل اپ جوړو ډایل اپ کوم ځای جوړېږي راځو سټارټ ته سټارټ څخه وروسته ځو موږ چې ته سیټینګ باندې راځو نیو کنیکشن یوه طریقه خو دا شوه دویمه طریقه دا مثال تاسو راشئ دلته مای نیټورک پلیس باندې ډبل کلیک کوئ دې ځای هم تاسو څنګه شئ څنګه کې دا ویو نیټورک کنیکشن دې باندې کلیک کوئ دلته راشئ څنګه باندې کریټ نیو کنیکشن باندې کلیک کوئ صحیح شو دا دویمه طریقه شوه دریمه طریقه څنګه کوو دریمه طریقه موږ کولی شو موږ ډایل اپ څنګه جوړ کړو راځو سټارټ سیټینګ کنټرول پینل دم چې کلیک کړم ها لږ ورته ته کوو مثلا لومړۍ طریقه مې تاسو ته سیټینګ باندې نیټورک کنیکشن باندې کلیک کړئ دوم شو په سټارټ راته راوړو سټارټ هغه ته ورغلو دا اوس ور باندې نیټورک خواته ورخو درېیمه طریقه مثال څنګه کوو دې کې راځو نیټورک کنیکشن باندې څنګه کوو ډبل کلیک کوو صحیح شو دلته ډبل کلیک دلته باندې څنګه کریټ نیو کنیکشن دې باندې کلیک کړئ بیا څنګه تاسو جوړوئ حالانکه دا مخکې جوړ کړی ده صحیح شو هغه دا بیا ته لومړۍ طریقه سره زه ښیم دا مثال ډول زه غواړم ډیلیټ کړم صحیح شو که نه دا ما جوړ کړی ده مخکې تاسو طریقه ښیم یس صحیح شو دروازه طریقې هم څنګه کړې زده کړې که نه حاضر ما لومړۍ طریقې باندې څنګه کوو موږ جوړو راځو سټارټ سیټینګ باندې څنګه کلیک کوو نیټورک کنیکشن باندې رایټ کلیک اوپن دا لکه اسان طریقه ده څنګه کریټ نیو کنیکشن باندې څنګه کوي حالانکه درې وړه یو دي خو ځینې په یو قسم باندې ورځي څوک بل قسم باندې هر مختلف طریقو باندې جوړولی شي دې باندې چې کله کریټ نیو کنیکشن باندې کلیک کړی راوړئ نیکسټ پکې ده دا لومړی چې کنیکټ ټو انټرنیټ دا باقي ته هم چې دا څه شی دی دوم درېیم ته وایم سیټ دوم اوس وایم کنیکټ ټو د نیټورک اټ مای ورک پلیس دا ته اوس وایم درېیم دا هم باقي ته وایم څلورم باقي ته وایم خو دوم وایو ځکه موږ دوم کنیکټ کوو موږ څنګه کوو راځو دلته موږ د ټلیفون تار لرو ټلیفون په تور باندې څنګه موږ انټرنیټ سره کنیکټ کېدای شو بیا څنګه کوو راځو نیکسټ کوو ډایل اپ کنیکشن ته ورکوو دا ورچوال دا تاسو ته زه وایم چې ورچوال پرایویټ نیټورک څه شی دا وروسته وایم نیکسټ کمپنی نیم تاسو ته کمپنی نیم مطلب دا ده که نه یعنې مطلب تاسو که هر یو مطلب تاسو نیټورک کارډ لرئ که هغه مثال ډول سره هر یو تاسو لرئ مثال ډول سره که تاسو لرئ سایبر نیټ
سایبر نت وي یا ګلوبل وي، هر یو تاسو سره وي، تاسو څنګه ورکولی شو. زه مثال کمپنۍ نیم ورته نه ورکوم، بېرته دا خالي پرېږدم، ته راځم ته نیکسټ کوم ورته فون نمبر ورته کوم، زه څنګه کوم د ټلیفون اوس حالانکه ما سره کار نشته که نه، یعنې ټلیفون خپله دا فیسلیټي ورکړې ده، دا سهولت پکې ده چې دوی خپل انټرنټ سره څنګه کړی، دویم انټرنټ لري. د څنګه کوم ته ټلیفون نمبر ورکړو ته 131 597 صحیح شو. څنګه زه ټلیفون په ترو کنیکټ کېږم. نیکسټ حالانکه دې لپاره کارډونه هم شته. زه به راشم څنګه کو ایډ ا شارټکټ ټو دس کنیکشن ټو مای ډیسکټاپ. زه جوړ مې نه کړ ډیسکټاپ باندې. زه څنګه کوم ته زه پاسورډ ورکوم ته څه ته ورکوم پاسورډ ټلیفون پاسورډ شته پی ټي سی ایل. ها راځو غواړو دا څنګه کوم موږ ته سیف کوم. که چېرته مثال تاسو د لومړی ورته کلیک کوئ، که دا ورته کلیک هم کوم څنګه کېږي دا د می یوز اونلی، یعنې دا په هغه صورت کې موږ استعمالوو کله چې مثال ډول سره موږ سیسټم ته کینو یا هغه کېږو آنلاین کېږو، یوازې دا موږ استعمالولی شو. یا به که نور یوزر راځي که نه نور یوزر دا غواړي مثال ډول سره چې دا انټرنټ سره کنیکټ شي، نو بیا څنګه کوو دا بیا بل یوزر مثال د کمپیوټر کې دا یوزر جوړ دی، بیا هغه څنګه کولی شي هغه ته دا هغه نښه نه راځي، پاسورډ او هغه نه راځي ته هغه ته anyone who use this computer مطلب هر څوک استعمالوي خو که بل یوزر مې بل یوزر د کمپیوټر کې جوړ شوي دی اپریټینګ سیسټم کې، هغه ته څنګه کوي همدا رقم سیم راځي. دلته زه ورکوم ته می اونلی، یعنې یوازې زه څنګه کوم استعمالوم ته دا به څنګه کوو ډایل کوو ته ډایل کېدو څخه وروسته کله چې دا ډایل کېږي دلته به موډم څنګه کوي اواز به وکړي. زه بیا کنیکټ کېږم ته څنګه کوي بیا هلته لږ مسله وه ټلیفون دار کې بیا ورته ډایل کومه زه څنګه دا رقم اواز موډیم بیا کله کنیکټ کېږي. دا څنګه دا کنیکټ کېږي، حالانکه ما سره لږ مسله دی که دې وجه څنګه کېږي دا لږ مشکل دی نه کنیکټ کېدو کې. څنګه کوم زه تا خرابه تا جوړېدو څخه څنګه بیا کنیکټ کېږو سره انټرنټ سره کنیکټ شي. صحیح که نه؟ څنګه کېږي رجسټر کېږي رجسټر یور کمپیوټر آن د نیټورک، دا اوس رجسټر کېږي. صحیح شو. د کنیکټ کېدو څخه وروسته به څنګه شته موږ سره دوه کمپیوټر آیکنز راشي. دلته به وګورو چې دوه آیکنز راځي که نه. همغه ته دا موږ ته څه کوي، موږ ته د انټرنټ سره کنیکټ کېدو څنګه کوي، موږ ته د دلالت راکوي چې مطلب موږ څنګه شو انټرنټ سره کنیکټ شو. دوی نه دوه کمپیوټر سره لایټینګ کوي، دا خپله چې وایي چې موږ انټرنټ سره څنګه یو کنیکټ شو. البته په دې ډبل کلیک کوو ته وګورو چې رښتیا موږ ته سینډینګ او ریسیوینګ دواړه ښایي چې موږ سره موږ څومره پیاډ ریسیو کړو، څومره مثال سینډ شوي، څومره موږ ریسیو کړي دي. صحیح شو. دا یعنې موږ څنګه انټرنټ سره کنیکټ کېدای شو دا شی کریټ ډایل اپ او موږ څنګه کولی شو دا انټرنټ سره کنیکټ شو. او ریکوایرمنټس موږ ویلې کوم ریکوایرمنټس موږ ته پکار دي. لومړی شی اپریټینګ سیسټم و، بیا به مثال ډول سره هغه ټلیفون تار موږ سره ضرور و، همدا رقم نور هغه موږ سره شو موډیم ضرورت ده. دا چې ښه موږ ته هغه ښه مثال څومره باید سینډ شوي څومره ریسیو شوي دي فکر هم نه ورته که نه سینډ دومره چې ریسیو کړم موږ دومره د مثال. صحیح شو. دا و انټرنټ سره موږ څنګه کنیکټ کېږو او کوم ریکوایرمنټس موږ ته پکار ول او هغه کوم مثال ورګروپ موږ جوړ کړو، ورګروپ کې موږ ته څه شی پکار دي ټول موږ څنګه وویلې. او زه مثال ډول سره سایډ باندې ټرای کوم.
فایرفاکس باندې زه سپیډ ډېر کم دی نېټ